السلام علیکم څنګه ښه جوړاست زده کړه په خیر است وخت مناسب کوم د ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کې سبجیکټ مې چې سره خسي دی هغه د الایزا سره خسي دی سید الایزا میتھډ او دا پارت 1 ویډیو ده سید اځي چې مخته اول وړ په دې نامو باندې سره خلاص ک بیا وزوم خپل د اتوماتیک په د نور سبجیکټ هم سره خلاص شي سید انزایم لینکډ امینو سوربنت اسے یعنی د نامو مطلب دا دی چې ای توای انزایم ال توای لینکډ اور ای توای امینو اور اس توای سوربنت اور ای توای اسے یعنی د فل فورم نوم دی. اوس په دې نامو کې لا د لیکلي دي چې دی وایي چې انزایم لینکډ یعنی انزایم د یو انټي باډي سره یا انټیجن سره لینکول یعنی یو ځای کول یا مشلول یعنی د مشلول او بل دا سوربنت مطلب دا دی چې ویل یا یو داسې کاسه یو داسې غاب یو داسې شی یو داسې دغه چې هغه کې د اوبو د جذبولو یا د نور شیانو جذبولو خاصیت پکښې کې یا قابلیت پکښې کې اوس تللي پر ځینو باندې ټیشو یعنی په دا کوم ټیشو چې موږ ورته وایو ټیشو پیپر چې موږ ورته وایو پر دې باندې سوربنت لیکلی هغه چې ته پر بوک شه د اوبه جذب کړي یو ټول یا یو بل د اسپنج اوبه جذب کړي نو دې جذبولو حالات ته سوربنت وایي. نو دلته هم هغه کوم د دې ته الایزا چې کوم کاسې وي یعنی کوم ویل چې ورته وایي یا کوم مایکرو پلیټس ورته وایي دا هغه ته سوربنت وایي یعنی په هغه کې دا خاصیت شته چې هغه یو شی جذبولو کار کوي یعنی یو ریاکشن پرې کېږي یعنی یو ډېر مخصوصه قسم ریجنټ ریاکشن پرې کېږي هغه ګره ټولو په د یو دغه کې کېږي په د یوه کاسه یعنی په د یو ویل یعنی په د یوه غاب کې کېږي سیده نو په دې وجه دې ته سوربنت وایي دا غاب ته سوربنت الایزا سوربنت یا ویلز په دغه کې ویني او ایسے چې د ایسے چې هر وخت هر ځای راځي دې مطلب دا دی ټیکنیک یعنی کار طریقه یعنی د دې شي طریقه کول یعنی یو ټیکنیک یو طریقه یا یو دا چې بل د کاري چې ګور موږ وایو دا یو کار دی ټیکنیکل کار کې یا دغه کې سیده ټیکنیک یعنی مطلب یو کار کول هدې چې مخته ځو جمله په جمله به خپل سره اتوماتیک باندې خلاص شي. الایزا is an assay technique used to detect small amount of antibodies, antigens, peptides, protein, glycoprotein, viruses, bacteria, parasite and fungus disease. الایزا د ارزونو یعنی تخنیک دی چې د لږ انټیباډیز اور انټیجن پپټایډز پروټین ګلایکوپروټین وایرسونه بکټریا پیرازایټ او فنګس د ناروغانو کشف کولو لپاره کارول کیږي. دا مطلب دا دی چې دا الایزا ټیسټ دی دا موږ ته دې لپاره استعمالوو یعنی دا داسې یو ټیکنیک دی یا یو داسې تخنیک دی یا یو داسې طریقه دی یعنی یو داسې لیبارټري کې یو طریقه یو ټیسټ دی چې موږ استعمالوو یا دا ماشین موږ د دې لپاره استعمالوو چې موږ کوم انټیباډیز دي هغه په معلومو په سمال اماونټ یعنی په لږ مقدار کې یا په ډېر مقدار کې نو انټیباډیز چې دی هغه په معلومو انټیجن په معلومو پپټایډ په معلومو پپټایډ هم د پروټین یو قسم دی هغه به شارټ چین لري سیده اوس په دې باندې هغه حساب نه روانه مختصر خلاصو سیده پروټین په معلومو چې موږ د جسم کوم پروټین دی یعنی د څو مقدار کې دی څونه دی زموږ په جسم کې د دې جسم کې څونه پروټین پراته دی سیده او ګلایکوپروټین هم معلومو ګلایکوپروټین به جلا شي دی سیده وایرسونه یعنی چې موږ په جسم کې وایرس نو هغه دغه خلاف یو انټیجن جوړ شي انټیباډي جوړ شي هغه هم په دې ټیسټ موږ معلومو او یا بکټریا وي نو د بکټریا هم موږ په معلومو چې کوم یعنی دا کوم ټایپ بکټریا دا کوم مخصوصه دی کوم د کوم یو انټیباډیز جوړ شوی دی د کوم انټیجن جوړ شوی دی د دې الایزا ټیسټ په طریقه موږ معلومو یعنی په دې ټیکنیک باندې یعنی په دې ټیکنیک باندې ځان ته موږ معلومو اوسېد یا فنګل یا پیراسایټ وي فنګس وي دغه هم موږ په معلومو یا پیراسایټ وي یو ملاریا یو بل داسې چنجي دغه هم په دې موږ معلومو اوسېد یا هارمون لیول هم موږ په دې الایزا ټیسټ باندې معلومو اوسېده او ویټامینز لیول هم موږ په دې ټیسټ یعنی په دې میتھډ یعنی الایزا میتھډ باندې معلومو اوسېده یا کوم فوډ الرجی وي یعنی موږ کوم د غذا یا ډوډۍ سره د شي سره الرجی وي یعنی هغه پر موږ نه لګیږي یا موږ هغه ډوډۍ سره دغه لرو نو هغه هم موږ په دې کې ګورو اوسېده یا ټیومر مارکر
یعنی سرطان وي زموږ په جسم کې یا بایو ټیومر مارکر وي هغه هم موږ په دې معلوموو صحیح ده او ډرګز هم موږ په دې معلوموو الیګل ډرګز یعنی دواوې داسې دواوې چې دوی خوري چې هغه جسم تاوان کوي هغه هم په دې معلوموو یعنی یو نشهیي دوا یي هغه هم په دې معلوموو په دې الیزا ټیسټ باندې موږ دا شان معلوموو یعنی دا ټیسټونه په دې باندې موږ معلوموو یا دغه ارګانیزم یا دغه شان موږ په دې باندې په د انزایم لینکډ امینوسوربینټ اسې باندې معلوموو یعنی په دې ټیکنیک باندې دا معلوموو صحیح ده هدې چې اوس د دې ټایپس دي د دې اقسام چې دي او په دا به پر څنګه طریقو کېږي صحیح ده ټایپس اف الیزا ډایرکټ الیزا indirect الیزا سینویج الیزا کمپیټیټیو الیزا یعنی دا څلور قسم د ټایپ دي د الیزا د سیده دا په پارت 2 کې بیا زه درښیم چې ډایرکټ څنګه دی او انډایرکټ څنګه دی اوس کې زه درښیم ویډیو ډېر اوږدې دي په دې وجه سیده راځئ چې اوس ګورو د دې ریکوایرمنټ سیستم ریکوایرمنټ یې بیخي ډېر دی خو بهرحال بیا هم لږ ما په داسې بنیادي درښولي چې دې دپاره نور کم سرسرکي چې کم ضرورت وي هغه مې درښولی دی سیده یعنې کوم شیان د دې لپاره ضرورت وي هغه مې درښول ضرورت شیان چې دي هغه ډېر یي خو ما چې بنیادي شی به درښیم سیده الیزا ویل غواړي کوم چې ما وختي درته وویلی دا کوم کوچني کوچني غابونه چې دي دا کوم کوچني کوچني دغه چې دي مایکرو پلیټ دې څه چې وایي دا د دې الیزا دې ته الیزا ویل هم وایي کېږي یعنې دا پلیټونه به ضرورت وي دا پلیټونه د ده دپاره لازمن ضرورت دي سیده اور الیزا رایډر یعنی د الیزا ټیسټ کوم چې په مشین کې کېږي هغه به ستاسو در سره وي اور مایکرو پلیټس به هم در سره وي واشر چې کوم چې دا د غابو پرولولو کوم مشین چې هغه به هم در سره وي سیده اور مایکرو پلیټ انکیوبیټر یعنی د دې غابونو چې کوم ته انکیوبیټر کېږي دا انکیوبیټر کوم دغه شي چې د دې تودوخه به څنګه ورکوي ټمپریچر به څونه ساتي دا به هم د دې دپاره هم مشین ضرورت دی ملټي چینل چې کوم مایکرو پیپټس ورته وایي دا به در سره وي په دې کې سنګل موږ استعمالوو لیکن په دې کې به ملټي به در سره وي زیات به وي صحیح ده اور یلو ټپس او بلو ټپ به در سره وي الیزا کټ به در سره وي ریجنټ به الیزا در سره وي هغې کې به کم وي سوربنټ به وي اور انزایم لینک لیبل انټي باډیز به در سره وي دا ټوله په ریجنټ فارم کې راځي صحیح ده سیکنډري انزایم لیبل انټي باډیز چې دي هغه هم ریجنټ فارم کې راځي سبسټریټ ورته وایي په اخر کې استعمالیږي هغه هم ریجنټ فارم کې راځي اوس د دې دا کوم پرنسپل یعنې دا کوم طریقه باندې دا ټیسټ چې کېږي هغه زه اوس په دلته په دا ویډیو کې درښکاره کوم صحیح ده چې اوس د دې پرنسپل در وښایم یعنې دی څنګه کار کوي د ده میکانیزم څنګه کار کوي صحیح ده اول وارې به ستا سره د دې دا کوم الیزا کټ ورته وایي کېږي یا الیزا ویل ورته وایي کېږي یا الیزا دې ته مایکرو ټایټر هم وایي کېږي یا مایکرو پلیټس هم دې ته وایي کېږي دا به ستا سره در سره وي اوس اول مقصد په دې کې چې ته اوس انټیجنټ ګورې که انټي باډیز ګورې ته انټي باډیز ګورې نو هغه دپاره به ته انټیجنټ والا دغه راخلې کوم پلیټس چې دي مایکرو پلیټس ورته وایي یا الیزا ویلز ورته وایي هغه به راخلې که دې انټیجنټ کتئ نو هغه دپاره به ته انټي باډیز والا مایکرو پلیټس به راخلې دا صحیح ده اوس ما راخیستې دی انټي باډیز والا په یاد یې وساته صحیح ده انټي باډیز والا چې دی هغه یعنې کوم چې ما راخیستې دی په دې کې د اوله سره څخه پري کوټډ انټي باډیز پکښې یعنې په دا ځای کې چې دی دا په دا ځای کې دا فری انټي دا خپله دوی د کمپنۍ سره دا پکښې دغه کړی دی اډ کړی دی جوړ کړی دی صحیح ده دا چې دی دا بیا په ډایرکټ اور انډایرکټ سینویج اور دغه کمپیټیټیو په دې کې د خپله سره خلاصېږي چې دا انټي باډیز دلته څنګه راځي صحیح ده اوس راځئ ما د مثال دپاره پرنسپل د دې څنګه دا چې ته راواخیستې دا به واچوې دغه پلیټ چې دا ما چې راواخیستې دا به واچوې دا چې دی واش دې کوي دا سپیلنګ سم نه راغلی واش سپیلنګ چې واش دې کوي نو چې واش دې کوي بیا به څه چم کوي سیرم به ایډ یعنې دغه مریض یا دغه کس یا دغه به سیرم دلته ور ایډ سیرم چې دی ایډ کوي نو بیا د څه چم کې دلته د چې کوم هغه پري کوټډ انټي باډیز چې دی د هغو سره بایند شي یعنې د هغو سره وموښلي ښه نو دلته چې وموښلی دی دا بیا دلته اضافه یعنې اضافه انټیجنټ هم پاته سي صحیح ده داسې اضافه انټیجنټ دا بیا دی د انکوبیشن ته چې انکوبیشن دپاره دی پکښې د دې تودوخې برابروي ټمپریچر برابروي ټمپریچر چې برابر سو څه وخت دپاره نو بیا داسې چم کې ټمپریچر او تودوخې کله چې برابر سو نو دلته پاته سي انټیجنټ چې پاتې سو د انټي باډي سره اټیچ چې دا نور چې دی دا ریموف شي چې کله دوه مرتې ته راوباسي د انکوبیشن سره بیا واشېدل غواړي چې واشتې کوي نو چې واشتې کوي
بیا دا اضافه کم شان چې پارټیکلز کیمیکل یا انټي باډیز هر څه چې انټیجنټ هغه ځینې ووځي خالي هغه سپیسیفیک مخصوص انټیجنټ دلته ورسره بایند سي سیده بیا څه چم کې دلته بیا دوی راخلي یو ریجنټ راخلي هغه چې دی هغه انزایم لیبلډ انټي باډیز هغه ته وایي کېږي سیده دا بیا فرق وایي چې پاره چې د پاره چې ته کم یو کوې ډایرکټ کوې انډایرکټ کوې په هغو به فرق کوي لیکن دلته چې تا سیرم ور اچولی دی چې واش کې راواچښتي بیا یو ریجنټ ولیږي هغه ته وایي کېږي انزایم لیبل انټي باډیز او دا یم انزایم په سر کې او لاندې چې دی هغه انټي باډیز دي سیده نو هغه دلته ورواچي د پلیټس دا ویل ته هغه وراچي یا دا غاب ته دا هغه وراچي نو هغه چې وراچي بیا هغه راشي دا رقم ورسره کوټیډ سي دا رقم کوټیږي په بل رقم طریقه باندې کوټیډ کېږي نو بیا دلته دوی څه شامه کې دا واش کې ولې چې دا کله دلته وراچي نو دلته دوی سره هم اضافه شان پاتې سي انټي نو دا چې کله دوی واش کې هر پلا به واشه کدی سره ماشه یک ریجنټ شي چې واشه بسیده نو دلته چې د دوه مار ریجنټ واچوي د انکوبیشن د پاره د راوړي الته دی واش کې بیا دلته انزایم واچوي دا کم ریجنټ چې واچوي دا انزایم لیبل انټي باډیز دي نو بیا بدلته واشه دلته چې دی واش کې په اخر کې به سبستریټ واچي دا هم د ریجنټ په فارم کې راځي دا چې دی واچوي اخري دا کم دا چې دی دا چې تو واچي نو دی بیا ته کلر پیدا کی یعنی د انزایم سره ریاکټ وکړي د انزایم سره د ریاکشن وکړي دا کوم لوړ چې دلته انټي باډیز دلته په عکس کې هم زه درته ښکاره کوم خو دلته چې دا کوم انټي باډیز او انزایم دي د دې سره ریاکټ وکړي دا سبستریټ ریاکټ وکړي یعنی ریاکشن وکړي عکس العمل ښکاره کړي نو په هغه عکس العمل کې دی بیا رنګ پیدا کړي چې څونه زیات رنګ پکښې کې هغونه زیات موږ وایو چې یار دا الایزا پازیټیو دی یا دا ټیسټ دی یا دا کم پروټین چې دی دا پکښې کې دی سیده یا کم وایرس دی دا په دې کې زیات پکښې کې دی سیده او چې څونه زیات کلر یا هغونه زیات دغه راځي په اخر کې بیا موږ دې ته سټاپ ریجنټ راچو چې د دې ریاکشن بند سي سیده لیکن په دې باندې دونه کنفیوژن مه کوئ اوس نوي اډوانس مشینان راغلي هغه د دې ضرورت لا نشته ما چې 15 سره مور واچوه دی خپل یا اټو خپل هغه اتوماتیک ګرځ خپل کار کوي سید لکه مینی وډاس دا نور مشینان سره دا چې دی د دې سره خالي یو مایکرو پلیټ سره پاک ټول دا میکانیزم مو دا ترتیب پکښې کې چې په دا عکس کې هم درښکاره کوم یو ایس پی آر ورسره اس پی آر باندې دا سیرم مو دا دغه سره راخلي دا کم سیرم چې دی هغه راخلي او یو دا نور چې دی دا ټوله دلته سیرم ولیږي دا ټول هغه د کم ریجنټ چې ستا په کار کم انزایم لینک چې ستا شی په کار هغه ټوله په دې یو کټ کې څنګه چې د دې ټیسټ لګېدی هغه چې سیم ټو سیم سټنډرډ لګېږي خلاص د دې دونه غټ پروسیجر ستا لاندې منیو ډاس کې هم داسې او سلیکټرا کې هم دغه رقم راځي په دې شیانو باندې دونه سوچ مه خرابوه